څنګه چې ښکلي دي زما د دلبر سترګې نو زه هغه سترګې نه یادوم ګورې زما د په خدای قسمي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې څو بیرې په خوب کې کتلي دي خو تا ته چې څوک ګل وایي تا ته چې څوک ګل وایي قسم دې زه خفه شمه تا ته چې څوک ګل وایي قسم دې زه خفه شمه ستا خو تشو سترګو ته سالم ګلستان نه رسېږي خو ګور یو خبره به وي خورین کنډول کې په اخلاص ساده غبره کوه خورین کنډول کې په اخلاص ساده غبره کوه ملګرو مونږ تالی ته نه ګورو تندي ته ګورو ښکلي هسې قدرتي را باندې ګران دي بادې خو بیخي را باندې ګران دي ښکلي هسې قدرتي را باندې ګران دي بادې خو بیخي را باندې ګران دي انګریزان چې په لندن کې تیریږي ته پاسه که نه دا پګړی او دا پټکي را باندې ګران دي کلک آواز وکړئ یریږي خو نه که نه انګریزان چې په لندن کې تیریږي دا پګړی او دا پټکي را باندې ګران دي که په ختم نبوت مینان ډیر دي عاشقان جمعیتي م را باندې ګران دي عالمان ملګرو ډیر دي خدای دې ډیر کي خو ګلونه دیوبندي را باندې ګران دي چې تپیز د هر عاشق سینې ته رسي فرمودات د هر ولی را باندې ګران دي زه اصرار د اوسني دور مجنونیم د حضرت د وطن سپي را باندې ګران دي مړه لږ ویښېږي ځواني هغه وي نورالامین باچا شعر ته ګوره بیا به نن تپوس کوم ځواني هغه وي خو غمونه ورله رنګ بدل کی انسان هغه وي خو سوچونه ورله رنګ بدل کی اخیر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده اخیر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده سپینې اوبه وي تور خالونه ورله رنګ بدل کی رنګ زیړ زبېښلې سپینې اوښکې د سترګو ساسي نوجوانانو ما ته متوجه شئ ګوره زه ستاسو په مزاج ښه پوهیم ما یو کاله د علم والا عادات کړی دی په بادي آتشي خاکي آبي په دې عناصرو ټولو پوهیم ستاسو نبضونه ما ته معلوم دي نو تاسو متوجه شئ تاسو څه ناڅه دغه عشق کې تللی د مجاز په پوړو خیږي حقیقت ته د وصال په لاره ډېرې خطرې دي خامخا به یو ورځ شپه د معراج ویني چا چې کړي ورته دغه شوګیرې دي نو که لږ غونته درد درکړي خو ما ته بیا لږ متوجه شي ښه چې متوجه شي بیا به درته ښه شعرونه ووایم یار نو زه ویمه چې رنګ زیړ زبېښلي سپینې اوښکې د سترګو ساسي عاشقان ښکلي وي فکرونه ورله رنګ بدل کی اخیر په دې کې هم سراز دی ای شاعر اسرارا چې زی محفل ته ستا شعرونه ورله رنګ بدل کی څنګه چې ښکلي دي زما د دلبر سترګې نو زه هغه سترګې نه یادوم ګورې زما د په خدای قسمي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې څو بیرې په خوب کې کتلي دي دا ستا په سترګو کې د سحر اثر چا ایښی دی خو زه چې بېدل یم او په تا نوم د دلبر چا ایښی دی بېکچه حسن رب درکړی د نظر مشق بېکچه حسن
رب در کړې د نظر مشا خو د نظر ماتي په ځای زړه په مجمر چا ایښی دی او دې محفلونو کې خو زمونږ ملاقات وشي استاد جي یار چې د یار سره یو ځای نشي اختر خو نه دی یار چې د یار سره یو ځای نشي اختر خو نه دی دا خلوي غم دی چې په نوم د اختر چا ایښی دی چې په نوم د اختر چا ایښی دی او زه بت شکنم شعر کې تشبیه او استعاره‌ای زه بت شکنم خدای خبر لا بت پیروش څنګه شم د زړه مندر کې مې دا بت د آزر چا ایښی دی خو اسراره سر شي د هغه د بلندو نه بره اسرارا سر شي د هغه د بلندو نه بره په عاجزۍ د ښکلي در کې چې سر چا ایښی دی را بشم پې خو چېرته وجود چې د خپل روح ترجماني نه کوي هلته ضمیر پس د ګناه نه خپېماني نه کوي او دا بم دروغ وي چې څوک وایي چې خان ښه سړی دی دا به دروغ وي چې څوک وایي چې خان ښه سړی دی خان خو بغیر د ظلم جبر نه خاني نه کوي خو د پېښور د نشایانو اتفاق وګورئ تاسو سټیجونه بیالوئ د پېښور د نشایانو اتفاق وګورئ یوې پوڼې ته کښېني دی کې هم ځانځاني نه کوي یوې پوڼې ته کښېني دی کې هم ځانځاني نه کوي خو بیا د پېښور د نشایانو اتفاق وګورئ یوې پوڼې ته کښېني دی کې هم ځانځاني نه کوي او چېرته محفل کې ما ته په شوق یې که نه کم کسان چې وي خیال اوچت کې لږ چېرته محفل کې اورېدونکي چې په شوق نه وي هلته قاریم په محبت قرآن خواني نه کوي او چې یو محفل شي منتشر بل پکې داد نه وي نو اصرار په دغه شان محفل درپیشاني نه کوي